زه به یو څو واقعات تاسو ته بیان کړم چې ډېر مشهوره دي او خلک یې بې دړکه بدون فکر و سوچ رسول الله ته منسوبوي، رسول الله باره کې هغه خبرې کوي او هغه خبرې ټولې دروغ دي او هغه داسې مشهوره شوي دي په خلکو کې لکه د قرآن آیات یا د بخاري احادیث. یوه د هغې خبرونه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت خبره کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 12 ربیع الاول باندې تولد شوی دنیا ته راغلی. دا خبره دروغ ده، غلطه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ ولادت دقیقه دا په یو سند کې ثابت نشته دی. دویمه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت کې بیانېږي، تاسو ټول ته به یاد سیرتونه مو اورېدلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرب فجار کې شرکت کړی و، د خپل ترون ته به غشي ورکول، هغو به ویشتل کوله. دا دروغ خبره ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت نه دی کړی. بله دا خبره ډېره مهمه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدیجه الکبرا رضی الله عنها سره واده وکړي نو خدیجه 40 کال وه. دا دروغ خبره ده، دا جعلي خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښځه 40 کلنه نه وه. دا عمر ثابت نه دی په صحیح حدیثو کې، په یو صحیح سند کې هم ثابت نه دی. بله دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله فترت د وحی راغی، وحی بنده شول څه وخت دپاره، رسول الله به دونه غمجن و د غرونو نه بې ځان راکد کنډه کوئ. دا د غرونو نه ځان راکد کنډه کول چې غره نه بې ځان راغورځوئ، خودکشي اراده، دا جعلي خبره ده، دروغ ده. رسول الله خودکشي نه کوله. دا خبره بله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت سری کوي، دا دروغ خبره ده. دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وویله یا عم لو وضعوا الشمس في يميني ووضعوا القمر في يساري، بیا مې هم د دوی خبره نه، دا دروغ خبره ده. دا د لمر په ښي لاس کې، سپوږمۍ په چپ لاس کې، دا جعلي خبره ده. دا یو بله خبره چې دا هم دروغ ده چې اسلام د حمزه رضی الله عنه، حمزه ولې مسلمان شو؟ ځکه چې چا ورته خبر راوړی چې ستا وراره ابو جهل والی دی په وینو کړی دی. نو حمزه غصه شو او را روان شو او بیا راغی اسلام اعلان کړي. نه، دا دروغ خبره ده، دا ثابته نه ده. بله دا خبره چې ډېره مشهوره ده، تاسو به اورېدلې وي خامخا، چې هغه قصه د اسلام د عمر ده چې عمر فاروق چې اسلام راوړی نو هغه لاړی د خپل خور کور ته تللی و، خپل خور او اوښه یې وهلې وه، سورت طه هغه هلته تلاوت اورېدلی و، اسلام یې راوړی. دا دروغ قصه ده، دا قصه نه ده پیښه شوې. همدغسې چې عمر فاروق هجرت کوي میدان ته راووتی چې عمر د یوې سړی نه دی، څوک نه دی راولي اوس چې مور پرې بوره کمه. دا جعلي قصه ده، عمر په غلا په پټه هجرت کړی و. دا قصه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار ثور ته لاړی، هلته پې عنکبوت هغه جوله پې جاله جوړه کړله، دا دروغ قصه ده. دا قصه چې ابوبکر صدیق هغه په غار کې هغه سوري ټول بند کړله، بعضې سوري نه بندېدله، په هغې خپل ګوتې ومنډلې، لړم وچیشئ، دا دروغ قصه ده. دغسې ډېرې قصې دي، ما په دې پاڼو کې تقریبا یو 80 راوړي وي، مشت نمونه خوروار. دا خو هغه قصې ما ته وکړې چې سندونه یې لرله. دا هغه قصې وې چې دې سندونه شته، سړی د صحیح او د ضعیف درک معلومولی سي. ډېرې داسې قصې چې د هغې سند د سره نشته دی. هغه ابن اسحاق بې سنده نقل کړي دي، هغه واقدي کذاب نقل کړي دي، هغه ابن هشام بې سنده نقل کړي دي. د دروغ قصې دي، د هغې خو بیخي تحقیق نه کېږي، سړی څنګه وکړي.